نه سلام نه کلام، بس راشه او غځېږه. ته به د ادب کله زده کې؟ نه نو ما کوم داسې په کالونو باندې مسافري کړې پلاره، خو همدا اوس ووتم، همدا اوس راغلم، په تلو کې هم سلام او په راتلو کې هم سلام. خو چې د کوره ووتې او بیرته راغلې هم سلام کوه، بده خبره نه ده. دا له آدابونه هم دي او سنت هم دي. پلاره اوس هم وبخه ښه، هم بخه، بیا چې ځمه بیا راځمه بیا به سلام اچوم. ته ډېر بې ادبه نه یې، د پلار سره څوک داسې خبرې کوي لکه دا تی چې کوې. نور څنګه خبرې وکړم پلاره؟ زما هم دا خبرې زده دي، نورې خبرې راته نه دي زده. بس اوس دا راته ووایه چې ته چېرته تللی وې؟ ته خو له سهار راهیسې ورکې. نور به چېرته لاړ شمه؟ همدا کوڅو کې ګرځمه راګرځمه، د کوڅې هغه سر او د کوڅې دغه سر متر کا. زه درته وایم پلاره چې ما خارج ته ولېږه، خو ته مې نه لېږې. نه خارج ته دې په څه شي ولېږم؟ کوم دې پیسې؟ نو پلاره دا ځمکه د څه شي دپاره ساتلې؟ دې نه ډز پورته که خرڅه که او ما خارج ته ولېږه. یو ځل دې چې پلاره زه خارج ته ولېږلم دا رقم ډېرې ځمکې به درته واخلم. ته خو یو ځل ما وګوره که نه. ویله بارامه خادي ارامه ده. تا زه پیژنم، وایي چا چې په کور ګټه ونه کړه په لاور یې نه شي کولی. تا نه ما غاښ غیستی دی. پلاره هېڅکله هم زه تا تشویق نه کړم ښه، هر وخت چې دی ته په ما باندې بې باوره یې. نو په څه شي دې تشویق کړم؟ تا کوم څه ښه کار کړی، خو تمام ورځ لوچکي اوتی، لوپري اوتی، کوڅه ډبي اوتی. ته خو یو ښه کار وکړه چې زما زړه درنه ښه شي. پلاره څه به درته ووایم، خو بس دا به یم چې ولا حول ولا قوت نو. دا خوله سمه خوځوه، پلار ته څوک داسې خبرې نه کوي. ښه ماما جانه، دا د زرین څه معلومات اوسو که نه؟ موږ خو په انتظار یې ورته چې کار یې کوم ځای ته ورسېده. د زرین کار خو له خیره سره ښه روان دی. هغه انټرویو ته یې غوښتی دی، نن سبا کې به انټرویو وشي له خیره. ښه ماما، نو مبارک دی. موږ خو دومره زرین ته تمه نه وه چې دومره لوی سړی به شي. که رښتیا درته وایم تمه دې زما هم نه وه. ما ویل دا ځمکه مې هسې لاړه، خو دا ښه و چې نتیجه یې ورکړه او یو څه وشو. یاره ماما دماغ خو اوس هم یقین نه شي چې هغه نتیجه جوړ شي، په دې باندې چې هغه ډېر ناارامه انسان ده. ګورو به چې څه کېږي. من خو هسې هم لېږلی ده، باقي چې څه کېږي د خدای مرضي ده. وعلیکم سلام. څه شی؟ نه دا نشي کېدی، نه دا نشي کېدی. د خدای نیکبخته، دا تا چې دا کار کړی داسې کار د کولو و، تا خو زه په شرمونه وشرمولم. تا خو ویل چې ما ولېږه خالد ته، زه درته ګټه راوړم. دغه دې ګټه وه، دا دې ګټه وه. هی په شرمونه دې وشرمولم، څه در باندې وکړم؟ خیر د ماما جانه، چې څه وشول هغه خو وشول. ولې وشول؟ وخوره. ته خو زه غرق و تباه کړم، ځمکه مې د ده د لاسه خرڅه شوه. ما زه خارج کې به یو 2 روپۍ وګټي، دغه یې ګټه ده. خارج کې داسې کار کړی چې زه یې دلته وشرمولم او هغه پټه پاتې نه شوله. په خبرونو په تلویزیونونو د خبر راغی چې دغه د شرم کار یې کړی دی. وایم هېڅ د ساتلو نه دی دغه، خو څه وکړم، مجبوره یم. هی خلکو، که زما منئ مه لېږئ دا خپل اولاد داسې خارج ته چې سبا به لکه زما غوندې لاسونه مروړئ، خو لاس کې به هېڅ شی هم درته نه پاتې. هم به ځمکه تلي او هم به مې عزت د خاورو سره خاورې شوی.